دویم نمبر جایز وصیت کده دنه مثال په تور باندې په خپل ژوند کې روزي قضا شوی دی او دغه قضا نه دراوړي نو دغه وصیت په وکي چې یاره معنا 2 سیزن یا 3 سیزن چې کوم روزي دي فرضي دا زمانه قضا شوی د دې فدیه دي هم ورکړي شي دا جایز د چا پلار وفات شي د چا رور وفات شي یا د خاندان بل یو فرد وفات شي د دې دنیا نه رحلت وکي هغه دنیا ته لاړ شي نو خامخا د دنیا په دنیا کې سراسر سيزونه پاتې کیږي د دنیا په مال جیداد خامخا په دنیا کې پاتې کیږي نو د حدیث او د قران په رڼا کې چې کله د دنیا کم مال پاتې شو په دنیا کې کم جیداد پاتې شو نو په دغه مال کې او په دغه جیداد کې د دغه مړی سلور حقونه دي او دا حقونه نن وخت کې په معاشره کې ډیر لیکا پړه خلق او یا دغه شانتي نام نهاد خلق دغه حقونه نه ادا کوي او دا حقونه باندې خپي راکاږي بعضي حقونه خو ادا کوي او بعضي پریدي نو دغه حقونو ته زستاسو توجه راوړل غواړم او اهمه موضوع ده کله چې کم کور کې د چا والد سے وفات شي یا رور وفات شي یا د خاندان یو سړی وفات شي لومبنه حق چې د قران او د حدیث پرانا کې د کم متوجي کیږي د دنه چې کم میراث او کم مال پیسې یا بینک بیلنس سم پاتې شوی دي لومبنه حق پکې د مړي د کفن او د دفن دی چې په درمیانه انداز کې بدد د مال نه متوسط انداز کې بدد د مال نه چې کوم په دنیا کې د دنه پاتې شوی دی هغه باندې بدل کفن واخلي او د کفن چې نور څومره سيزونه دي متعلقه دغه سره هغه سيزونه به واخلي او په د باندې به کفن واچي که په خاندان کې یا د خاندان نه علاوه قبل یو تن را پاسي وایي چې په د باندې ز کفن اچوما هم دغه خبرې هم اجازه شته بل څوک هم پیچولې شي او کنه نو څوک بنا شي نو د دره بخامخه دنیا کې سمال پاتې شوی میراث پاتې شوی دا غینه بس اندازه کې پیسې راواخلي او د کفن بندوبست وکړي دا د مړي حق دی دویم نمبر حق د مړي عزیزانو دا دی د قران او د حدیث پرانا کې چې کله یو مړی و چې د چا والد صاحب وفات شي یا د غرنګ رور وفات شي نو د دنه خامخا میراث دنیا کې پاتې شوی نو دا به وګوري د مړي متعلق کده د داسې قرضونه چې واجب الادا قرضونه چې د دنیا کې ادا کوي نو هغه قرضونه بدل د مال نه ورکړل شي چې کوم د قرضونه کړي په دنیا کې هغه به وکتل شي بعضي خلک داسي عزیزانو چې ځان سره د هغه یو ډایری یا یو کافي هغه کې هغه قرضونه غلي او کله لیکلو عادي نه نو خامخا دنیا کې د ولین دین د چا سره راغلي یو دکاندار سره یو مرګري به هغه متعلقه به دنه تاسو شي چې یاره د کوم قرضونه کړي یا د چا سره لین دین شوی دی نو کله د قرضونه نو چې هغه د مال نه من ادا کو دا واجب دي په خپل ورثه باندې دا د مړي واجب دي چې د مال نه دي د قرضونه واجب الادا کړي شي او په دغه قرضونو کې یو قرض چې خدا نه خواسته کده خپل خزي له مہر نه ورکړي مہر نه کړي نو د مال نه وګوره هم یو قرضدار چې دا دغه خزي له مہر ادا کوي او مہر به ول ورکړي غاړه به خلاص شي او دریم نمبر حق د مړي په خپل وراثت کې او په خپل مال کې وصیت ده د قران او د حدیثو په رڼا کې شرعي وصیت چې کله یو انسانو کې په خپل ژوندانه باندې شرعي وصیت نو پکار دا چې د مال نه دریمه حصے مال نه هغه وصیت جایز وصیت ادا کړي شي جایز وصیت دا ده کله دنه په ژوند کې منځونه قضا شوي نو دا بر خپل منځونو د فدیه د پاره خپل وارثانو ته وي چې زمانه کوم منځونه په ژوند کې پاتې شوي دي او ما نه دي ادا کړي نو د دې فدیه دی ورکړي شي او دا غي حساب دی ولګول شي د ورځې شپږ منځونه دي 15 منځونه خدا کم دی او یو وتر 3 رکعات واجب دام په یو منځ کې حسابي کې نو د شپږ منځونو حساب بده یتیمانانو غریبانانو مسکینانو لور کې دا جایز وصیت ته دویم نمبر جایز وصیت کده دنه مثال په تور باندې په خپل ژوند کې روزي قضا شوی دی او دغه قضا نه دراوړي
نو دغه وصیت به وکړي چې یاره مانا 2 سیزنه یا 3 سیزنه چې کومې روجي دي فرضي دا زمانه قضا شوي د دې فدیه دې هم ورکړل شي دا جایز وصیت دی او دریم نمبر کې وصیت جایز وصیت مثال په تور باندې یو ځکه جمعات جوړیږي او د دې وایي چې زمانه مال نه دی یو 10,000 روپۍ یا یو 20,000 روپۍ پلان کې چې جمعات جوړیږي هغه کې دی ورکړل شي یا زمانه پیسې چې مانه کم پاتې شوي دي نو په دې کې دی زما یو مرګره دی غریب دی فقیر دی هغه دی ورکړل شي دا جایز وصیت دی د یو هدیه په تور باندې یو د کومک په تور باندې د مدد په تور باندې نه دغه وصیت کول دا جایز وصیت دی ها ناجایز وصیت په دې نه کوي که مثال ویم کو نو د ورثه به ناجایز وصیت نه پوره کوي ناجایز صورت مثال په تور باندې دی وای چې ما پسې بخم درنا سلويختی کوي دا ناجایز وصیت دی یا به چې کومه د پلان کې ته بځي الته به دا کوي دا به کوي دا ناجایز صورت دی دا به نه کوي یا نور داسې ناجایز هر انسان ته پته لګيږي چې دا د دین نه خلاف خبرې دي کړې دي وصیت وران کړی دی ناجایز یې کړی دی نو دغه وصیت په دې نه برابر